د کندوز اقطاش ولسوالۍ د پاینده محمد سیمه هغه ځای چې شاوخوا 3 کاله وړاندې د جنګ جګړو او ناامنیو له کبله ځوانانو ته یې د ورزش هیڅ ډول زمینه نه وه برابره. تازه د دغه ولایت د غېږنیونې فدراسیون له لوري په دغه سیمه کې د لسګونو غېږنیونکو ترمنځ سیالۍ وشوې چې موخه یې په دغې ولسوالۍ کې د ورزش لا پراختیا او ځوانانو ته د ورزش لا ښې زمینې برابرول دي. قریه پاینده محمد که میبینین ریسفه جوان علما گرد هم شیشتن و پهلوانای خود تشویق میکنه. ما مردم اختاج واقعیت که این مردم زیاد زجر دیدن، زیاد جنگا و بدبختی اینجا تیر شده ولی میبینیم در یک فضای خوب اینا جمع شده. هر اقوام پهلوانا را میبینن، پهلوانی را تشویق میکنه. ما تشکری میکنم از مردم اختاج. او دلته هم دغه لوبه جوړه کړې د دغې لپاره چې دغه ځوانان تشویق سي او کلبو ته لاړ سي او دغه موادو مخدرو نه لاس واخلي او بس دغه لوبه هم دغې لپاره جوړ کړې. د هر ولایت نه خلک راغلي دي، له تخار، بغلان، قندوز، بدخشان دغه ولایتونو خلک راغوښتي. الحمدلله امنیت بیخي برقراره ده. په ورته مهال د دغه سیمې ځایي اوسېدونکي خوښ دي چې ورزشي مسؤلین د ځوانانو هڅولو په پار داسې مهمې سیالۍ جوړوي او په پراخه کچه د نندارچیانو له تود هرکلي سره مخ کیږي. له امارته موږ ډېر خوشحاله یو چې داسې یوه ارامي ده. فضل د خدای د موږ ځوانان د موږ دغسې لوبې کوي، داسې پهلواني کوي. ډېره مننه موږ اول انورجي نه، دوم دغه دولت نه موږ مننه کوو چې موږ دغه نه امنیت یې راوستی ده او د موږ ډېره ښه فضا ده. لله الحمد ډېر ښه امنیت یې تامین شوی دی د مجاهدینو لخوا. موږ ډېر خوشحاله یو چې د میلمانه لرې ځای نه له ولایتو نه، تخار ولایت نه، د قندوز ولایت نه، شاوخوا ولایتونه او ولسوالیو نه دلته میلمانه راغلي دي او خلک د اقتاش خلک یې میلمستیا کوي او ښه پالنه یې کوي. له دې سره ځایي امنیتي مسؤلین لوبغاړو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او په خبره یې ځوانان کولی شي په ډاډمنه او ارامه امنیتي فضا کې ورزش او تفریح وکړي. د اسلامي امارت په حاکمیت سره الحمدلله د اقتاش په ولسوالۍ کې د جنایي جرمونو کچه 0 ته ټیټه شوې ده. الحمدلله ستونزه نشته ده. نو دغلته امنیتي او کشفي مسؤلین الحمدلله شپه ورځ په کار بوخت دي. دغلته سیاره ګزمې لري، ثابت چک پاینونه لري. په ساحو کې مو کارمندان ټوله ورځ او شپه توظیف دي. د یادونې وړ ده چې د کندوز ولایت ورزشي مسؤلینو تازه په اقتاش ولسوالۍ کې د غېږنیونې لوبې لا ودې په موخه مختار احمد د دغې ولسوالۍ د غېږنیونې مسؤل په توګه ټاکلی تر څو په دې ولسوالۍ کې ورزشي چارې سمبال او ځوانانو ته د ورزش په برخه کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي.